بسم الله الرحمن الرحیم. بخت الله بهار یم ترڅو تاسو ته د خطاطي پر درزده کولو په کورس باندې پیل وکړم. ډیرو ملګرو دوستانو غوښتنه وه ترڅو مونږ یو چینل جوړ کړو ترڅو هغه اشخاص افراد چې په کورونو کې وي او نشي کولی چې دوی د خطاطۍ کورسونو ته داخلي وکړي او هلته زده کړې ترلاسه کړي ترسره کړي. د هغوی لپاره موږ دا فرصت برابر کړی دی ترڅو زموږ د خطاطۍ اسانه زده کړه په نوم باندې چینل د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او زموږ ویډیووي په ښه شان سره وګوري او وروسته په هغې باندې خپل تمرین او مشق وکړي. د خطاطۍ د زده کړې لپاره موږ مختلف قلمونه لرو. د دوی فرق یوازې په دې کې دی چې د دوی نوک یا د لیکلو هغه برخې چې لیکل ورباندې کېږي د چا وړې دي چې چا لویې. که فکر مو کړی دغه نسبت نوکه دغه قلم ته نسبت کوچنی ده، یعنی دا قلم لوی ده او دا بیا لوی ده بیا دا لوی دی. که تاسې خطاطي زده کوله نو د دغه قلمونو څخه هر قلم که تاسې په بازار کې رانیوئ پروا یې نشته، هر ډول چې وي خو نوکه یې باید پرې وي. د دې څخه وروسته تاسې باید یو څو دانې پاڼې واخلئ، پاڼې A4 پاڼې، او په هغې کې باید تاسې لیکې په دې ډول وکړئ چې د دې لیکې او د دې لیکې ترمنځ باید فرق وي، یعنی یوه له بلې څخه لرې وي، بله له بلې څخه همداسې په ترتیب باندې، تر څو مونږ کله چې لیکل کوو الف لیکو د دغه الف سره باید ونه جنګېږي، ب لیکو د بلې ب سره ونه جنګېږي، او داسې جوم داسې دال. نن مونږ د نستعلیق خط په زده کړه باندې پیل کوو. نستعلیق خط مونږ له الف څخه شروع کوو. الف یې څه ډول لیکلی کېږي، ب یې څه ډول لیکلی کېږي. هیله ده چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د خطاطۍ په زده کړې لپاره له مونږ سره یو ځای شئ او نور انډیوالان ملګري مو هم دغه ګټور چینل ته راوبولئ. الف چې مونږ کله لیکو اول سر یې نری لیکو، منځ کې غوټوو، بیا اخري کې بیا نری کوو، یعنی لږ کوږ لیکلی کېږي. که مو فکر کړی وي د ښي طرف نه مونږ چپ طرف ته ځو، بیا ښي طرف ته ځو، بیا چپ طرف ته ځو، بیا یې درته لیکم چې تاسو ښه ورباندې وپوهیږئ. بیا یې لیکم. د دغه لیکې څخه ښکته مه ځئ. دا لیک باید ډیر اوږد هم نه وي چې بیا بد ښکاري، یعنی د دغه لیکې او د دې الف ترمنځ باید 15 ټکي فاصله وي، یعنی دا د الف جګوالی چې دا 15 ټکي دی، 1 2 3 4 15 ټکي باید جګوالی ولري. د دې څخه ډیر او کم بیا بد ښکاري. ب لیکو، ب باید څه ډول ولیکل شي؟ قلم باندې اول زور نه کوو، اول نری لیکو، دا کرښې ته ځو، بیا په کرښه باندې سیخ ځو، بیا جګوو. که دې ب ته نور حرکت ورکو یوه دایره ورڅخه جوړیږي، یعنی دا ب شوه. تاسې کولی شئ چې ت هم دغه رقم ولیکئ، تاسې کولی شئ چې ت هم داسې ولیکئ، ث هم همداسې نور هغه توري چې ب ته ورته دي تاسې کولی شئ چې ټول په یو ډول ولیکئ. ب بیا درته لیکم چې تاسې ښه زده شي او ښه مشق ورباندې وکړئ، یعنی تمرین ورباندې وکړئ. فرض که ث، فرض کوئ ب، فرض کوئ ټ، همداسې نور ټول توري په همدغه رقم لیکلی کېږي کوم چې ب ته ورته دی هغه توري. الف بیا درته لیکم، بیا یې درته لیکم چې تاسو ښه زده شي، بیا یې لیکم. بیا ګورئ، عادي دی خو تخنیک ته اړتیا لري په لومړیو کې. کله چې د دغه تخنیک سره بلد شئ د هغې نه وروسته درته اسانیږي او واقعا له خپلو خطونو څخه به خوند واخلئ. د نن ورځې لوست همدومره بس دی. بیا ویډیو هم اوږدیږي او بیا د تاسو زړونه ورته خفه کیږي. نو بناءً الف او ب تورو باندې ښه تمرین وکئ او د چینل په سبسکرایب کې
او همداشان د نورو ملګرو په راجلبولو کې همکاري راسره وکړئ، موږ ته تشویق راکړئ، موږ ته سا راکړئ تر څو دغه پروګرام تر ډیره وغځوو او تر څو چې پر تاسو موږ دغه خطاطي زده کړې نه وي، موږ تر هغې خطاطۍ دغه سیستم ته دوام ورکړو. مننه، ښه وخت.